په یو خوبصورت کلی کې چې شن غرونو چرچا پیراو او خلک به په آرام زندگی کوله. حالات یو غریب کسان رحمان اوسېدو چې د خپل بچیانو سره به په مینه زندگی کوله. په غار بال طرف کې یو مالدار خان اوسېدو چې ډېر زمینه او دولت یې لرل. خو خان ډېر مغرور او سخت مزاج انسان وو. رحمان اگر چې غریب وو خود زړه ډېر صفا او د مینې نه ډک وو. دا دواړه کورنیو ترمنځ ډېر پهوانه دشمنی روانه وه. د دشمنی په یو وړه زماکه شور وشوي وه. یو زمان کې رحمان او د خان ډېر ښه دوستان وو. خو چې خان پیسې وماده نو هغه بالکل بدل شو. هغه په رحمان ظلم شروع کو. رحمان به هر سحر په پټي کې سخت مهنت کوو. خو خان به د هغه لارې بنداولې. یو ورځ د رحمان زوی احمد بازار ته روان شو. په لار کې د خان زوی بلال سره مخ شو. د دواړو ترمنځ خبره جګړې ته ورسېدل. احمد ویل ستا پلار زموږ زندگی ولې خرابوي؟ بلال په فخر جواب ورکو ځکه چې موږ طاقت او پیسې لرو. د هغه نه پس جګړه نور هم زیاته شو. د کلی خلک ډیر په فکر کې شول. خو هیڅ کس نشوه چې په دې کې صلاح راولي. د جګړې نه پس د احمد او بلال دشمنی نور هم زیات شوه. احمد په غوسه کې کور ته واپس شو او فضا ډیر هیوی شوه. رحمان د زوی حالت وکتل او په زړه کې دک محسوس کړو. هغه کوشش کوله چې د زوی زړه آرام کړي. په بل طرف کې بلال هم کور ته غوسه کې واپس شو. خان د زوی خبره واوړېدلی غصه نور هم برا شو. په سبا ورځ خان د رحمان په پتی قبضه کولو فیصله وکړه. د خان نوکران په پتی حمله وکړه او فصل یې تباه کړه. رحمان چې دا حالات نه خبر شو زړه مت شو. احمد د پلار حالات وکاتل او غصه نور هم زیات شو. د کلی خلک دادې حالات نه تشویش کې شول. یو سپینګیری مشر کوشش کوله چې دا مسلې حل کړي. خو خان د مشر مشوره قبول نکړو. رحمان مجبور شو چې خپل زمین نه لاس وخلی. احمد پزره کې د حق جنگ قسم وکړه. په دې وخت کې د کلی سزا بالکل بدلا شوه. بلال هم پزره کې تشویش محسوس کوله. هغه د حالات په حق کې سوچ کول شروع کړو. په بل طرف کې احمد د بدلې تیاری کوله. د دشمنی جنگ یو نوې مرحله ته رسیده. په سبا کې احمد په خاموشي کې د پلان تیاری کوله. هغه فیصله وکړه چې د حق لپاره به هر څه ریسک اخلي. په بل طرف کې خان په خپل زور فخر کولو. هغه سوچ کولو چې هیڅ کس به هغه نه جیت نشي. خو د قسمت فیصله بل رنگ لرل. یو ورځ احمد د مشر سره ملاقات وکړه. مشر د احمد د صبر او حکمت مشوره ورکړه. احمد په زړه کې د بدلې نه زیات د انصاف خیال راوستو. په دې وخت کې بلال هم په اندر کې بدلون محسوس کولو. هغه د پلار عملونه په حق کې شک کول شروع کړو. یو ورځ بلال په خپلو سترګو د رحمان حالات وکاتل. د رحمان مجبوری د هغه زړه نرم کړو. بلال په خاموشي کې د سچای په لاتون روان شو. په بل طرف کې احمد د ثبوت جمع کولو کوشش کوله. هغه غواړل چې حق دنیا ته وښایي. د کلی حالات په وارو وارو سختیږي. یو ورځ د کلی مشران د جرګې فیصله وکړه. ټول طرف نه لوګ د فیصلې انتظار کولو. احمد او خان د جرګې سامنے راوستل شول. د حق او جوړ فیصله یو نوې مرحله ته رسیدو. جرګه په خاموشي کې شور او شوا او هر کس په ټینشن کې وو. مشرانو د احمد په همت سره خپل ثبوت پیش کړل. ټول خلک په حیرت کې شول. خان لاس نه ثبوت نه وو خو هغه لا تکبر نه پشان شو. مشرانو د خان نه سوال وکړل خو هغه چوپ پاتې شو. په دې وخت کې بلال په زړه کې جنگ روان وو. هغه د سچ بیانولو فیصله وکړه. بلال په خاموشي کې حق بیان کړل. ټول جرګه په حیرت کې شو. خان د زی خبر واوریده او د زړه کې شرم محسوس کړو. د حق فیصله روشن شولو. ماشران فیصله وکړه چې زمین به رحمان ته واپس ورکیږي. رحمان پزره کې شکر ادا کو. احمد پزره کې سکون محسوس کړو. خان